تاسو دلته راشئ، تاسو سره به هر رنګې رعایت به کېږي، تاسو ته به داسې ماحول میلو شي چې تاسو پکې هر څه زده کولی شئ. اس میں ہمارے پاس ٹیلرنگ ہے، ڈرائیونگ ہے اور بیوٹیشین کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس طرح کے اور بھی کافی سارے ٹیکنیکل کورسز کرواتے ہیں جس میں CCTV کیمرہ، امیزون وغیرہ. تاسو سره بیخي به دلته نه میلاویږي چې هغه تاسو داسې ډسټریکټ کړي که نه. مونږ داسې جینکو دپاره او هلکانو دپاره بیل الگ الگ کلاسونه دي. اگر ٹیکنیکل کورسز ہوں تو ان کے ہم لوگ ڈپلوماز یا سرٹیفکیٹس پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آل اوور دا ورلڈ وہ مانے جاتے ہیں. نو بعض ادارې داسې وي چې هلته د فیمیل دپاره یو داسې بهترین ماحول نه وي، سره چې د هلکانو نه د بوایز نه زیات سټرنث چې کوم دی نو هغه د فیمیل دی. هغې وجه دا ده چې الحمدلله موږ داسې ماحول جوړ کړی دی چې دلته فیمیل سیکیور فیل کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن مورد علی گاٹ لنګ ما د فرواز ټي وی لخوا د وخت موجود ما په انسپایریشن اکیډمي پېښور کې. قدرمن کوم ګورو تنخوا کې ډېر خلکو اکیډمي کوله کړي د کاروبار لپاره د خپل مفاد لپاره. خدای یو داسې اکیډمي د دې چې ما ویزټ وکړو چې ما وکتلو نو یقینا چې دوی په زړه کې خلوص دي. د کې مختلف کورسونه کېږي. د اکیډمي پرنسپل صاحب دی زموږ سره موجود دی، سره خبرې درکو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یاست؟ خیریت دی، شکر تاسو ښه حالات ښه دي. خبرې اترې به خو غب شپ لګو تاسو په اکیډمي باندې په کورسونو باندې دا راته وځ تاسو اکیډمي چې کوم انسپایریشنل د دې نوم څه مطلب دی؟ ډېره زیاته مننه. اول خو ستاسو ډېره زیاته شکریه چې دلته تشریف راوړو. اصل کې د دې خو یو ډېر لوی زه به ووایم چې تاریخ دی او یو ډېر سوچ دی، خو او بل ټایم باندې شي. مختصرا دا به ووایم چې یاره موږ ډېر وخت نه الحمدلله په درس او تدریس سره وابسته یو. په ډېرو اکیډمیانو کې موږ په خپله حیثیت طالب علم سبق ویلی دی، بیا په ډېرو اکیډمیانو کې به حیثیت استاد هم وخت تېر کړی دی، خلکو نه مو اورېدلی دي. څومره هم دلته تعلیمي ادارې دي په هغې کې مختلف مسایل وي، مختلف کمیانې وي. موږ هغه ټول مسایل او هغه ټول کمزوریانې ابزرو کړي. لکه په یو اداره کې چې کوم دی نو د فیسونو مسله ده، خلک فیسونه نشي افورډ کولی. کوم اداره کې چې کوم دی نو فیسونه کم وي خو هغې کې د ټیچران نه وي. نو دا ټول مسایل چې کم دي نو بعضې ادارې داسې وي چې هلته د فیمیل دپاره یو داسې بهترین ماحول نه وي. دا ټول مسایل موږ په معاشره کې چې کم دي نو دا ابزرو کړل او د دې ټولو مسایلو کوشش موږ دا وکړو چې موږ یو داسې حل راوباسو چې په داسې اداره قایم کړو چې په هغه اداره کې د دې ټولو مسایل موږ حل راوباسو. الحمدلله په انسپایریشنل اکیډمي کې د دې ټولو مسایلو موږ کوشش کوو. مکمل خو یو الله تعالی ذات دی، خو کوشش کوو چې هغه طرف ته لاړ شو چې دا ټول مسایل حل کړو. د فیسونو حوالې سره خبرو وکړو، الحمدلله زموږ داسې ریزنیبل فیسونه دي چې هر یو سړی چې کوم دی نو هغه افورډ کولی شي. دې نه علاوه نور داسې مسایل د ماحول خبره که موږ وکړو، د فیمیل سټوډنټس سپیشلی ډېر زیات مسایل راځي. ډېر والدین دغه هم دغه کوي چې کوم فیمیل لونه شو بچي شو هغه داسې یو اکیډمي ته داسې یو ځای ته ولیږو چې هلته ماحول خرابوي. دغه یار علم ډېر خلک خپل بچي چې کوم دی نه رالیږي. زه به تاسو ته چې دلته زموږ چې کوم سافټویر دی په هغې کې چې کوم ایډمیشن کېږي تاسو ته به زه وښایم. ما سره چې د هلکانو نه د بوایز نه زیات سټرنث چې کوم دی نو هغه د فیمیل دی. هغې وجه دا ده چې الحمدلله موږ داسې ماحول جوړ کړی دی چې دلته فیمیل او سیکیور فیل کوي. سټاف موږ سره فیمیل ډېر زیات دی. دلته به تاسو ته دلته په دې آفس کې به فیمیل سټاف میلاویږي، سټوډنټس به تاسو ته داسې میلاویږي. پیرنټس راشي چې په فرسټ ټایم باندې وزټ کوي نو هغوی په زړه کې یو یره وي چې یاره زما د لور دلته راځي. خو چې کله هغه لور دلته پرېږدي او یو هفته کلاسز واخلي نو ورپسې هغه ماشومې پسې دوه درې ماشومان هم هغه فیمیل نور هم راولي. وجه دا ده چې موږ دلته داسې ماحول جوړ کړی دی چې الحمدلله په خپله موږ سټوډنټ سره چې کوم دی نو بهترین ماحول هم ورکړی چې هغې کې خپل تعلیم حاصلوي. دلته کم کم کورسونه تاسو دغه کوئ؟ کورسز حوالې سره خو جی داسې ده چې موږ سره د دور جدید حوالې سره که زه ویم د ټولو خلکو ته چې ډېر زیات ضرورت دی کمپیوټر. نو د کمپیوټر حوالې سره موږ سره چې کوم دی نو شارټ کورسز دي. د دور جدید چې کوم AI روانه ده که نه AI آرټیفیشل انټیلیجنس موږ سره سپیشل کورسز دي. ویب ډیولپمنټ شو، موبایل ایپ ډیولپمنټ شو، امیزون ټریډنګ، کمپیوټر شارټ کورسز، گرافک ډیزایننګ، CIT، MS آفس، ورلډ، ایکسل، پاور پوینټ چې په دې کې په عام روټین کې چې کوم دی نو دا ضرورت راځي. دې نه علاوه انګلیش لینګویج چې کوم دی نو موږ افر کوو سټوډنټس ته چې کوم دی نو هغه انګلیش لینګویج دغه کوو. کوم داسې سټوډنټان چې هغې بهر ملک دپاره ابراډ دپاره ځي سټډي دپاره هغې ته موږ آیلټس دغه کوو یا نور داسې چې کوم انګلیش ټیسټونه دي هغې ته تیاري کوو. ټیوشن حوالې سره که زه تاسو ته ووایم نو دا تاسو کتلی شئ چې موږ سره ټیچرز الحمدلله ویل کوالیفایډ ګولډ میډلسټ داسې
ټیچر دی دا سره سبجیکټ ټیچر موږ ساتلی دي لکه داسې ټیچر نشته چې هغه میتھس هم پڑھاوي کمپیوټر هم پڑھاوي بایو هم پڑھاوي فزکس هم پڑھاوي نه الحمدلله کورس خپل ټیچر دی په دې اکیډمي کې ورکوټ شان اکیډمي کې موږ الحمدلله هر یو سبجیکټ د لپاره بیل سبجیکٹ اسپیشلسٹ ټیچر ساتلی دي ټیکنیکل کورسز موږ ورکو ټیلرینګ بیوټیشن ډرایوینګ شو ډرایوینګ الحمدلله موږ سره یو ډیر بهترین ګاډي خپل شته یو ډیر بهترین انداز سره موږ چې کوم دین سټوډنټس ډرایوینګ ورکو ابل غریبی دا کوم ګورو لکه څوک چې کاروبار رواني پکې افر لګی دا سی افر پکې تاسو لګول داسې سټوډنټان چې هغه اوس ریسنټلی د میټریک نه فارغ شوي وي یا اوس د فرست ایئر سیکنډ ایئر ایگزام دی هغې نه به فارغېږي نو داسې سټوډنټان چې هغې فرش فارغ وي د هغې دپاره موږ پیکیج دا دی چې هغې په هر یو کورس کې ایډمیشن کوي ایڈمیشن به ورته فری وي او فیس کې به مو سره مونږ ان شاء الله ایډمیشن به مکمل فری وي او بیا چې تاسو به وساتت باندې راځي ان شاء الله هغه سټوډنټانو ته به مونږ فیس کې هم چې کم دي 50% ډیسکاونټ ورکړو ابل کته سر څوک رابطه کول غواړي مطلب د اکیډمي ته راتلو غواړي د دې لګ اډرس هم دغه کې ول خپل نمبر هم دغه کې زمون خو جی د اکیډمي اډرس چې کم دینو دا د سکندرپوري چوک رحمان چوک ته سکندرپوره کې یو کم روډ باندې چې د هومیوپیتھک دکانونه دي نشتر آباد روډ باندې حیدر ټاور دی پدې کې فرست فلور کې زمون اکیډمي دا آفس هم دلته دی او موبایل نمبر 0314 1500 زمون موبایل نمبر دی دې نمبر باندې به واتس اپ هم وي دې نمبر باندې به کال هم کوئ دین علاوه بل داسې نمبر نشته چې هغه باندې تاسو رابطه یا سټوډنټان رابطه کولی شي بس دا زمون افیشل نمبر دی قدرمنو د وخت د دې اکیډمي چې کوم شارټ هند کورسز ټیچر دا د وخت اعظم سره موجوده ده چونکه دا اردو لینگویج دی وجه په سره اردو خبر السلام علیکم میڈم وعلیکم السلام کیسی ہیں ٹھیک ہوں میں آپ کیسے سر آپ کے اکیڈمی کا جو میں نے چکر لگایا بہت اچھی یہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے بہت اچھی یہاں پہ کورسز ہوتی ہے آپ اپنے جو شارٹ ہینڈ کورس کرتی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں جی شارٹ ہینڈ ایک بہت اچھا کورس ہے اور میرے خیال میں جو کرتے ہوں گے جو اس کے حوالے سے ٹیچرز ہیں تو وہ جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں اس کا کیا اسکوپ ہے پاکستان میں اس کا بہت اچھا اسکوپ ہے اور بہت آگے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں اسی لیے ہم لوگوں نے یہ یہاں پہ کورس رکھا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے اور سیکھے اور کچھ بن کے یہاں سے جائیں جب وہ آفیسر بنے تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے ایک کمائی کا اور ان کی ضرورت کا جو انہیں ضرورت ہے وہ پوری کرنے کا ذریعہ بن سکے اگر ہم دیکھ لیں اگر پاکستان کے علاوہ اگر ہم فارن کنٹریز میں دیکھ لیں تو جس نے کمپیوٹر کا کورس کیا شارٹ ہینڈ کورس کیا مطلب جتنے بھی ہیں تو وہاں پہ ان کو بہت اچھی جابز ملتی ہے بہت اچھی سیلری ملتی ہے تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہے جی شارٹ ہینڈ کی سیلری جو ہے وہ بہت اچھی سیلری ہے یہ 14 اسکیل اسٹارٹنگ اسکیل سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور آپ جانتے ہوں گے کہ 14 اسکیل ایک اچھا اسکیل ہے تو اس کی سیلری بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے اس سے نیچے اس کا اسکیل نہیں ہے اس اکیڈمی میں نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ فیمیل بہت ٹیچر بھی ہے اسٹوڈنٹس بھی فیمیل ہے تو فیمیل کا یہاں پہ ماحول کا مطلب کتنا عزت کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس ابھی جو ہے نا 200 سے ابو فیمیل اسٹوڈنٹ ہے اور الحمدللہ وہ بہت زیادہ سیٹسفائی ہے یہاں پہ کیونکہ ہم انہیں اچھا ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں ایک سیف ماحول کیونکہ ماں باپ کے اور بہن بھائیوں کی یہی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک تحفظ والا ایک محفوظ ماحول جو ہے نا وہ پرووائڈ کرے تاکہ وہ اچھے سے کچھ سیکھ سکے تو ہماری اکیڈمی فیمیلز کے لیے خاص طور پہ جو ہے نا وہ ایسا ماحول پرووائڈ کر رہی ہے ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو فی پے نہیں کر سکتے تو وہ بالکل بھی ان سے فیس کا پوچھتے بھی نہیں ہیں مطلب جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے رعایت ہے جی بالکل 100% مطلب ابھی جو ہم دیکھ لیں اگر تو سارے اسٹوڈنٹس تقریباً فارغ ہیں سب کا ایگزام ہوا ہے تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیے کہ کچھ سیکھے کچھ کیا بالکل یہ ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ آئیں اور اس اکیڈمی سے ایک ایسے ہنر کو حاصل کرے جس سے وہ آگے اپنے فیوچر پہ کام کر سکے آپ کو پشتو آتی ہے پشتو میں میسج دینا اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دینا چاہتی ہے مطلب کہ ادھر پشتو میں اگر کہے تو بس دومره خوراله ډیر پښتون راځي خو سټوډنټس لپاره زدا ویم چې تاسو دلته راشئ تاسو سره به هر رنګې رعایت به کیږي تاسو ته به داسې ماحول ملو شي چې تاسو پکې هر څه زده کولی شئ
مطلب کبھی جنکے دی کمالکان دی جنکو دی عزت ډیر خلک د یریږي مطلب چې داسې اکیډمي ته نه لیږي په دغه وجه چېرې مطلب حفاظت نه کېږي د جنکو یا دغه کې دغه خبره داسې ماحول به تاسو ته بیخي بدل ته نه میلاویږي چې هغه تاسو داسې ډسټریکټ کړي که نه مونږ داسې جنکو دپاره هلکان دپاره بیل الګ الګ کلاسز کلاسونه دي او جدا جدا کلاسونه دي دغه نشته چې یو ځای ماحول دغه نه چې ټیچر چې دی کلاس کې ناست دی نو ټیچر سټوډنټ دومره هغه نشته دی همت نشته دی چې ټیچر په مخ کې یو بل سره خبرې وکړي ولې چې موږ دلته څه زده کولو دپاره راځو نو زده کوو زده کړه لپاره راځي جی جی بالکل بل کوم ګورو ډېر خلکو ادارې کوله وکړي دي نان رجسټر غیر کوالیفاید دغه ادارې دي د ادارې چې تاسو کومه ده دا رجسټر د حکومت نه جی جی بالکل رجسټر جی قدرمنو دی وخت د انسپائریشن اکیڈمی یو بل ٹیچر زم سر موجود ہے سر خبرت السلام علیکم وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ بتائیں. آپ اپنے اکیڈمی کے حوالے سے بتا دیں یہاں پہ کیا کیا کورسز ہوتی ہیں؟ اچھا کورسز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ کورسز ہیں, کچھ ٹیکنیکل کورسز ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسکلفل آرٹس وہ سیکھتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ٹیلرنگ ہے, ڈرائیونگ ہے اور بیوٹیشین کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس طرح کے اور بھی کافی سارے ٹیکنیکل کورسز کرواتے ہیں جس میں CCTV کیمرہ, امیزون وغیرہ. اچھا جی. اور ٹیکنیکل کورسز کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں بیوٹیشین کے, تو اس میں میل فیمیل دونوں ہیں. ڈرائیونگ میں بھی ہم لوگ میل فیمیل اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلرنگ جو ہے وہ بھی ہم لوگ لیڈیز اور جینٹس کرواتے ہیں. اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو بہت سارے والدین اس وجہ سے اکیڈمی میں اپنے بچے کو نہیں بھیجتے کہ مطلب وہاں پہ ماحول پتہ نہیں کیسا ہوگا, اس ڈر سے زیادہ. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم لوگ انوائرمنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ہماری الحمدللہ اکیڈمی میں ایسا انوائرمنٹ ہے کہ میل کے ساتھ ساتھ فیمیل کے لیے بھی باپردہ ماحول ہے. باقاعدہ ہر ایک کلاس میں CCTV کیمرہ کی سہولت موجود ہے اور وہ کیمرہ ایڈمنسٹریشن آفس میں اینی ٹائم اوپن ہوتا ہے. تو ایسی کوئی حرکت, ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے جو سیکیورٹی کو مطلب اس کے رولس کو بریک کرے. جی. مطلب ایسے کوئی خوف والا ماحول نہیں ہے کہ مطلب نہیں, یہاں پہ ایسا ابھی تک تو اکیڈمی میں ایسا کوئی کیس نہیں ہو اور آگے بھی انشاءاللہ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی یہاں پہ نہ ہو جو ہماری اکیڈمی کی اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی امیج کے لیے آگے پھر فیوچر میں مسئلہ کریٹ کرے. اچھا اپنی اکیڈمی کے حوالے سے بتا دے گا. ہم دیکھ لیں بہت سارے لوگوں نے اکیڈمی کھولی ہے کاروبار کے لیے, پیسے کے لیے, پبلک کا خیال نہیں کرتی, مطلب نہ رجسٹریشن ہوتی ہے نہ کوئی حکومت سے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ادارہ ہمارا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے رجسٹرڈ ہے اور ہمارے پاس جتنے بھی کورسز ہیں ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقاعدہ ہم لوگ اگر ٹیکنیکل کورسز ہوں تو ان کے ہم لوگ ڈپلوماز یا سرٹیفکیٹس پرووائڈ کرتے ہیں, تو وہ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آل اوور دا ورلڈ وہ مانے جاتے ہیں. ہمارے پاس کافی سارے اسٹوڈنٹس ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میم ہم ایسا کورس کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر وہ انگلش لینگویج کی بات کریں تو اس میں وہ کنورسیشن کورس کرتے ہیں, وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے فارن کنٹریز میں جانا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے ہم لوگ انہیں سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ کام کرتے ہیں. والدین کو کیا کہنا چاہتی جو اس وقت جو اسٹوڈنٹ فارغ ہے, مطلب ایگزامس ہو چکے ہیں, تو اسٹوڈنٹس کو, ان والدین کو کیا کہنا چاہتی ہے؟ میں تمام پیرنٹس سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اکیڈمی آئیں, ہماری اکیڈمی وزٹ کریں, اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لائیں اور یہاں پہ ان کا فیوچر جو ہے آپ آگے بڑھائیں. اگر ہم دیکھ لیں اگر اسٹوڈنٹ فارغ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی نگیٹو سرگرمیوں سے جی لازمی بات ہے, ادھر ادھر جائیں گے, نشے کریں گے, یہ کریں گے. اس سے اچھا ہے کہ بندہ اکیڈمی میں آئے, کچھ ہنر سیکھے, کچھ ٹیکنیکل کچھ نہ کچھ سیکھے. بالکل. ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہر ایک بندہ ایسا بیزی ہے اپنی اسکول لائف میں یا اگر کوئی پریکٹیکل لائف میں ہے تو اپنی جابس, گھر میں, رسپانسبلٹیز میں, لیکن چند ایک ایسے رہ جاتے ہیں جو مطلب میٹرک یا FA/FSC کے بعد وہ بالکل خود پہ توجہ نہیں دیتے, فری ہوتے ہیں تو گھر پہ وہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں یا پھر ایکسٹرا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں خود کو شامل کرتے ہیں کہ وہ ان کا کوئی فیوچر نہیں رہتا. تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے اور ان پیرنٹس کے لیے یہ پیغام میں دینا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو بالکل ان کا ٹائم ضائع نہ کریں. جو بچے FA اور FSC سے فری ہیں تو یہاں پہ انہیں ٹیکنیکل کورسز میں ہم لوگ انرول کریں گے. اس کے علاوہ جو اسکلفل کورسز ہیں تو ان میں ہم لوگ انہیں انرول کریں گے اور تاکہ وہ آگے ان کو فیوچر میں ہیلپ کریں.